کړی دي هغه دې ګرفتار کړلی شي او کوم خلک چې بار ناست دي هغه د انټرپول په ذریعې دې راوغوښتلی شي هغه دې په دې قتل کې په دې شهادت کې په دې سازش کې هغه شریک کړلی شي عزتمندو تر هغې پورې به د حضرت شیخ صاحب کم وارثان دي حضرت شیخ صاحب کم معتکفین دي حضرت شیخ صاحب کم شاگردان دي هغه به تر هغې پورې په آرام نه کښېني قائد ملت اسلامیه حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب هغه سبا د جمعې په ورځ باندې په پوره ملک کې د احتجاج اعلان کړی دی پرون هم احتجاج و او بله ورځ هم احتجاج و سبا بیا هم احتجاج دی بیا به هم دا احتجاج جاري وي تر څومره پورې چې د حضرت شیخ صاحب په شهادت کې کم خلک ملوث دي کم ګروه ملوث دي چا چې دا سازش کړی دی چې هغه ګرفتار شوی نه وي لیکن عزتمندو داسې هم نه چې یو څو نوکران چرسیان یا یو څو دهشتګرد هغه راونیولی شي او دلته پیش کړلی شي چې دا ونیول نه د هغې وارثان د حضرت شیخ صاحب شاګردان د جمعیت علما اسلام قیادت هغه به په دې باندې مطمئن کوي چې واقعي دا د شیخ صاحب قاتلان دي عام خلک هغه موږ نه منو او تر هغې پورې به انشاءالله العزیز دا احتجاج هم جاري وي عزتمندو د شیخ صاحب چې کوم مشر و د شیخ صاحب چې کوم عقیده وه د شیخ صاحب چې کوم لاره وه انشاءالله العزیز دا مشن به دا لاره به انشاءالله العزیز موږ هم دغه رنګې جاري ساتو لیکن عزتمندو یو ګیله مې ده د خپل فیلډ مارشل صاحب نه چې حضرت شیخ صاحب ستا په حق کې یو دوه الفاظ کړي وو د ریاست سره ولاړ و هغه د ریاست محافظ و هغه حق ته به حق ویلې او بدو ته بیا بده ویلې لیکن ستا په حق کې هغه یو دوه الفاظ کړي وو دومره لوی صالحه جوړه شوه دومره لوی امت مسلمه هغه زړه وچرې شو نن د خلکو د زړونو نه وینې څاڅي لیکن ته په آرام ناست یې دا د حضرت شیخ صاحب قاتلان په کار دا دی چې ټول نیټورک ته به ګرفتار کړی وي او هغې ته دې په چوک کې سزا ورکړې شوې ده لیکن فیلډ مارشل صاحب ستا په نظر کې د علماو زما په خیال هغه قدر نشته چې کوم عامو خلکو ته ته ورکړې په 24 घंटे کو به د یو टिक टाकरे जिन्हें कातिल गिरफ्तार को करने को गिरफ्तार लेकिन द हजरत शेख हसन जान शहीद रहमहुल्लाह दाग कातिला अल्लाह तर उस पूरे ताली गिरफ्तार करी मौलाना निजामुद्दीन शहीद रहमहुल्लाह दागे कातिला अल्लाह तर उस पूरे ताली गिरफ्तार करी मौलाना मेराजुद्दीन शहीद रहमहुल्लाह दागे कातिला अल्लाह ताली गिरफ्तार करी मौलाना नूर मोहम्मद शहीद रहमहुल्लाह दागे कातिला अल्लाह तर उस नदी गिरफ्तार शवी او دغه رنګه 50 پارلیمنټریان علما چې ساده ایوان بالا منبران پاتې شوي دي د صوبایي اسمبلی منبران پاتې شوي دي د سېنات منبران پاتې شوي دي لیکن هغه قاتلان لا تر اوسه پورې تعالی ګرفتار کړي من مطالبه کوو چې د شیخ صاحب قاتلان دي ګرفتار کړي شي او دا د اخري شهادت ورزول شي کدی نه بعد نور شهادتونه وشول کدي شي د حالات خراب شي بیا د علماو د مشرانو په کنټرول کې دا حالات نشي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین